د کرملین تاریخي جګړه د اسلامي تاریخ هغه خوندوره نیټه چې د اسلامي لښکر مجاهدین د اوسني روس پایتخت مسکو باندې قابض شول. د سلطان سلیم الثاني په وختونو کې د بلغاریا، مقدونیا، رومانیا، البانیا، یونان او نیمهیي روس په شمول د نړۍ په دریو براعظمونو باندې د خلافت عثمانیه اسلامي نظام حاکم و. 1501 میلادي کال باندې د کریمیا اوسني اوکراین هیواد څخه د خلافت عثمانیه 120,000 مجاهدینو د اوسني روس په طرف لشکرکشي وکړه. د خان آف کریمیا په مشرۍ کې د خلافت عثمانیه تاتاري مجاهدین له متواتره فتوحاتو وروسته روسي پایتخت مسکو ته داخل شول. کرملین ته د خلافت عثماني د مجاهدینو د داخلېدو وروسته د کرملین د دفاع لپاره روسانو هم زبردسته جګړه پیل کړه. په سلهاوو عثماني مجاهدینو خپل سرونه نذرانه کړل. بالاخره له خونړۍ جګړې وروسته د روسانو ماتې مقدر شوه او د خلافت عثمانیه مجاهدین له خپلو اسانو سره د کرملین ودانۍ ته داخل شول. د دغې عظیمې فتحې وروسته د اسلامي لښکر سالار خان آف کریمیا په ابتدا کې عثماني مجاهدینو د کرملین په ودانۍ کې د شکرانې نوافل ادا کړل. په دغه جګړه کې د کرملین طلایي خزانې او ډیر سامان آلات په غنیمت شول. په زرهاوو روسي عسکر ووژل شول. 8,000 روسي عسکر لاس تړلي کریمیا اوسني اوکراین ته راواستول شول. تر ډیره وخته پورې د کرملین په ودانۍ باندې د خلافت بیرغونه رپاندول. خو بالاخره له یوې رسمي توافقنامې وروسته روسان د هغه وخت کرنسي یعنې 60,000 طلایي لیرې د جزیې ورکولو په شرط باندې آماده شول. تر کلونو پورې روسانو عثماني خلافت ته جزیه ورکوله. د کرملین له فتحې وروسته خان آف کریمیا ته د تخت الان یعنې تخت ګټونکي لقب ورکړل شو. دا هغه وخت و چې موږ په نړۍ راج کولو او د نړۍ کفارو زموږ د تورو د سوریو لاندې د امن ساه اخیستله. هغوی موږ ته محتاج وو، نه موږ هغوی ته محتاج وو. خو افسوس چې اوس موږ خپل زرین تاریخ هېر کړی دی. خو افسوس اوس هغه وخت نه دی. اوس کفار پر موږ راج کوي. هغوی زموږ خاورې یو بل پسې قبضه کوي. زموږ مسلمانان وروڼه په ډیر بې رحمه ډول شهیدانوي، اسیرانوي او شکنجه کوي. د الله رب العزت له دربار څخه د داسې ورځې غوښتونکي یو چې شاهدان اوسو چې د نړۍ اسلامي لښکر په کفري نړۍ راج کوي او له هغوی جزیه اخلي او هغوی سره د کړیو ظلمونو د ذرې ذرې حساب کوي. الله پاک دې دغه ورځې یو وار بیا زموږ په نصیب وګرځوي. آمین یا رب العالمین.